بسم الله الرحمن الرحیم. د کم چا اولاد چې نافرمانه وي او داسې وي چې بالکل یو خبرې نه مني، هره خبرې غورځوي، بېادبي کوي د مور او پلار، دغه رنګه د لوپرانو سره ګرځي، منځونه نه کوي، بالکل مونځ ته داسې شا کړي چې یو سړی د چا نه خفه شي او ورته شا کي، داسې یې مونځ ته شا کړي. د داسې خلکو دپاره اسانه وظیفه ده، در کومه انشاءالله. ورکوټی آیات دی، شیروی کوي انشاءالله. په دې آیات کې ډیره زبردسته معنا هم د دې اسانه ده او ډیره زبردسته معنی ده. او بل دا آیات مبارکه یقینا د هغه خلکو د اصلاح دپاره یو بهترینه وظیفه ده. کم خلک چې بالکل نافرمانه شوي، کم خلک چې بالکل د دین نه لرې شوي دي، د هغوی د اصلاح دپاره ښایسته وظیفه ده. شروع کوي انشاءالله. او 314 پیرې وایي د ورځې خپلو بچو ته په روټۍ باندې، په کپړو باندې، د دوی په پیزارونو باندې، د دوی په خوراکونو، په سکاکونو باندې، په هر یو څیز باندې ورته دم کوئ. او د هر فرض مانځنه وروسته یې ورته کم از کم 11 پیرې وایي. انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به بچی دینداره شي، په ډېر لږ وخت کې به بچی فرمان برداره شي، په ډېر لږ وخت کې به د بچی منځونه شروع کړي انشاءالله. ټرای پې وکئ. راځئ آیات درته ویمه، نور مو نه لیټ کومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. یو پیر د تمانا مویما رب اجعلني اے پروردگارا ما اوګرځه مقیم الصلاة د منځ پابندی کونکې، د منځ قائمونکې، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. او پروردگار زما د اولاد نه هم، یعنی زما د اولادونه هم دغسې دینداره او صالحه او منځګزاره وګرځې. او پروردگار ته دعا قبلونکې، یعنی ته زما دعا هم قبوله کړي. د دې آیات مبارکه محاورتا معنا هم دغسې ده. نو انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به د بچې دینداره شي، مونځ به شروع کړي، فرمان برداري به دې شروع کړي، بېادبي به دې پرېږدي انشاءالله. شروع یې کوه ته په اخلاص باندې ووایه. امید دی انشاءالله ستا د یو بل چاته په ښوونې باندې انشاءالله د هغې ژوند بدل شي. نو ته کوشش وکړه دا وظیفه نورو مسلمانانو ته هم ولیږه. امید دی چې د چا اولادونه ورسره خدای پاک سم کړي. قرآن د هدایت دپاره ډېره لویه ذریعه ده. یو څوک په مونځ باندې راړوله دا بالکل داسې دي لکه په خپله یو سړی ودرېږي یو نفل وکړي د خپل ځان دپاره، د هغه په مانځه کې پوره حصه د انسان راځي چې یو بېلمازه انسان څوک په مونځ راوړی. جزاکم الله خیره.